سلامونه او نیک هیلې مو زما صاحبان تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل نن پر مختلفو موضوعاتو خبره کوو هغه د خیبر پښتونخوا په هکله باندې دغه رقم د طالبانو له لوري یو بل بندي امریکایي کوم بندي چې هغه خزینه بندي د هغه خوشي کړې ده د دې مسوي د بلوچستان پر حالاتو باندې کوم پرلط شروع دي د بلوچستانو د راخوشي کولو لپاره د مارنګ بلوچ د راخوشي کولو لپاره د هغه د مرګرو لپاره هغه کې نو یو ځانمرګي بریدګر هلته تللی و څه واقع ول هغه ته ترانسپورت رسو او تر ټولو وړاندې به کوم د اختر موقع ده ټول هغه زموږ کتونکي هغو ته د اختر مبارکي وایو کوم د اختر موقع ده خوشحالي ده خو بدبختانه په دې سیمه کې کوم خلک دي هغه له زیاتو ستونزو سره مخ دي او اختر کې هم د کوم جنازې چې دي هغه پورته کوي او کوم که د ماشومان وي که د ښځو وي که دغه رقم د ځوانانو وي او د اختر دی که د روزې مبارکې کوم میاشتې وه هغه د په غم کې تېره کړه او کوم جنازې چې وي کوم وینه چې وه هغه هم هغه رقم تویده بلکې په تیزي سره زیاته سوې وله خبره کوو د طالبانو له لوري کوم د طالبانو او د امریکایانو تر مابین ناستې سوې وه تېره اونۍ په هغه کې کوم مثبت کوم اقدامونه چې پورته کړل سوي وو د طالبانو او دغه رقم د امریکا له لوري څه شرایطو باندې موږ خبره کړې وله په تېر ویډیوګانو کې که چېرې تاسو هغه نه وي لیدلې هغه هلته لیدلی سوی له دې ما سوی کوم په هغه ورځ باندې د طالبانو له لوري یو بندي چې هغه خوشي کړل سو نن یو بل بندي چې وله د امریکایي کوم بندي وله هغه په طالبانو سره بندي وه هغه نن خوشي کړل سوې ده او په کابل کې کوم قطري کوم کسان دي یا کوم چارواکي دي هغوی ته په لاس ورکړل سوی ده او زر به چې دي هغه به امریکا ته ولېږدل سي د کوم امریکایي کوم تابعیت لرونکي کوم بندي چې وله د طالبانو سره بندي وله او دی کې فی هیکل په نامه باندې ده له دې ما سوی د کورم ایجنسي کې کوم واقعات چې و شاوخوا زیات مطلب له څو میاشتو راهیسې کوم بدامنۍ چې ول هغه شروع وله او له تېرو درو څلورو میاشتو هلته کوم کسان چې ولو هغه د هغه ځای کوم اوسېدونکي چې وو هغه بلکل بندیان ول له هغوی کوم ژوند چې وو د ژوند کوم چارې چې وې هغه په ټپې درېدلې وې اوس هلته د شیعه او د سنیانو تر مابین باندې معاهده سوې ده او د یو جنګ بندي اعلان کړی دی او کوم د سولې کوم پرېکړه چې ده هغه یې کړې ده له دې ما سوی دا یو ښه خبر دی له دې ما سوی د مردان کټلینګ په نامه باندې بابوزۍ سیمه ده په هغه کې نن یو ډېره افسوسناکه واقعه رامنځته سوې وه د هغه ځای کوم کسان چې د هغه دا تورونه پورې کوي چې دا ډرون اټیک مشاهدان پاتې سوي وو چې په خیبر پښتونخوا کې د مشرف په دور کې شروع سوي ولو او دا کوم اټیک چې ولو هغه زیات سوي او کوم عامو کورنیانو ته چې ولو یا عام کوم کسان چې ولو هغه که ماشومان وو که ښځې وې هغوی ته په غټ شمېر تاوانونه ورسېدلي او پر هغوی باندې به حملې کېدلې دا ډرون کوم چې ولو وسلوالو باندې به دا کوم ډرون چې ولو دا چارواکي چې هغه به په وسلوالو باندې کوي خو زیاتره کوم کسان چې به ولو یا کوم ډرون اټیک چې به په هغوی کې به کوم عام کوم کسان چې ولو هغه به له منځه تلل یو وارې بیا دا کوم ډرون اټیک چې دي د ځایي خلکو په وینا باندې چې دا ډرون اټیک یو درې ډرون اټیک خبره کېږي دا سوي خو بل لوري ته بیا کوم حکومتي کوم چارواکي چې دي یا د خیبر پښتونخوا کوم صوبایي کوم حکومت چې دی هغوی بیا دا ویلي دي چې دا انټلیجنس بیسډ اپریشن ولو په دې کې د طالبانو کوم کسان چې ولو هغوی پکې نښه کړل سوي دي او خو کوم عام کوم کسان چې دي هغوی بیا دا ورونه پورې کوي چې دا ډرون اټیک درې ډرون اټیک او په دې کې د دوی ښځو او عام ښځو په شمول باندې 15 کم نور کسان چې دي هغه مړه سوي دي په دې کې ماشومان هم یاد کړل کېږي او شاوخوا نه کم عام وګړي چې دي هغه له منځه تللي دي هغه پکې وژل سوي دي هلته بیا کله دا اټیک سوی و د هغه پس بیا کم عام کم کسان چې هغوی دا مړي راخیستي وو هلته بیا مردان او د سوات کوم هایوي چې په هغوی باندې ایښي وو هلته پرلط هم وهلی وو او بیا وروسته بیا دا خبرونه راغلو چې دا کوم مړي چې ول هغه چارواکو ته حواله کړل سو تر څو د کوم تفتیش دی هغه مکمل کړي 112 په نامه باندې ریسکیو کوم اداره چې د هغوی ته حواله کړي خو ګورو چې کوم حالات چې دی هغه زیات خرابي او که چیرې یا بیا ډرون اټیکس
شروع کیږي نو هغه که د مردان وي که په د سوات وي که د بنو وي که د وزیرستان وي دا د ټولو سیمې چې دي دا تیروالي مشاهدان باید سوي چې زیات کم تلفات چې هغه عامو خلکو ته اوښتي وو او یو ډېره بده خبره ده او یقینا دا به د دې سیمو اوسېدونکو لپاره یو په دې معنا وي چې د دوی د خپل یو وارې بیا کډه کېږي یا بیا له خپلو کورونو وځي خپل له کلیو بانډو څخه بې ځایه کېږي نو دا به د دوی لپاره د نه منلو وړ خبره وي موږ شاهدان پاتې سوي چې په بنو کې کوم حالات چې دي هغه هلته خراب دي هلته کم د کرفیو رقم یو حالت دی هلته څوک نسوی راوتلی یا ډېر کم تفتیش چې دی هغه کېږي او د عامو کم خلکو کم ژوند چې دی هغه کم چارې چې دی هغه په ټپه درېدلي دي له دې ماسې په وزیرستان کې تېره اونۍ څو وارې د حکومت له لوري او د پوځیانو له لوري د کرفیو کم خبرونه چې هغه ورکړل سوي وو او د سهار له سپېدو څخه بیا تر ماښامه پورې به د کرفیو چې وله هغه به اعلان کړل کېدله خو مجموعي توګه باندې کوم حالات چې دي هغه ښه نه دي خو د ټي ټي پي له لوري یو اعلامیه خپره کړل سوې ده چې دوی به د اختر په شپو کې یعنې له نن څخه د 3 ورځو کوم جنګبندي چې ده د 4 ورځو یوه ورځ د اختر مخته او 3 ورځې د اختر د هغې جنګبندۍ اعلان کړل سوی ده د دې ما سوی دوی کوم د عملیات چې دي هغه پیل کړي دي او د دې په جواب کې د پاکستاني کوم حکومت چې د پوځیان چې د هغوی هم عملیات پیل کړي دي خو بدبختانه کوم نومونه چې ورکړل سوي دي د دواړو لورو لرو هغه اسلامي کوم مقدسه کوم نومان چې دي یو البدر دی یو الخندق په نامه کوم نومان چې ورکړل سوي دا کوم عملیات ورته دواړه اسلامي نومان دي او یو بل لوري باندې دی دا کوم ګزارونه چې هغه کوي او په مجموعي توګه باندې که څه هم د یو بل ته تلفات اړوي یا د اړولو کوم هڅې دي چې هغه کوي او تورونه لګوي خو له دې کوم د دې سیمې اوسېدونکي دي د هغوی کوم ژوند چې دی هغه ډېر اغېزمن سوی دی او د هغوی کوم ژوند چې دی هغه زیات له مشکلاتو سره مخ دی د ټي ټي پي یو تېره شپه یو بله حمله سوې وه د خیبر پښتونخوا څخه چې کله پنجاب ته ننوځي ډېره غازي خان کې هلته خبرونه اوس شاوخوا تر 2 درزنه زیات کم وسلوال چې هغوی هلته پر یو پولیس کم سټیشن چې پر هغوی باندې حمله کړې وه او هلته کم 2 حمله ور چې وو د هغوی کم د بدن یا د جسد کم غړي چې وو هغه هلته پاتې سوي وو هغوی هلته ځانونه الزولي ول خو د دې کم تصدیق چې دی هغه تر اوسه پورې نه راغلی او حکومت پنجاب کوم حکومت چې دی هغه دا ویله د پنجاب سیمه ګڼل کېږي د پنجاب کوم حکومت چې دی هغوی مړي نه دي پیدا کړي د مړو کوم د باډي یا د جسم کوم غړي چې دي اعضا چې دي هغه یې هلته موندلي دي او دوی دا کوم حمله چې ده هغه دوی پسپا کړې ده پر شا یې تمولي دي او کوم ټي ټي پي چې ده هغه بیرته شاتګ یې کړی دي او کوم مړي چې هغه یې له ځان سره وړي دي د دې متعلق باندې کوم پوره کوم خبر چې دی هغه لا راتلونکی دی او نوي کوم ډیولپمنټ چې راځي هغه به تر تاسو پورې د رسوو راځو د بلوچستان لوري باندې بلوچستان کوم حالات چې دی هغه هم زیات خراب دي په ګوادر کې حمله سوې وله او شاوخوا یو کم کس چې و هغه پکې وژل سوی 3 نور چې ول هغه هلته پکې دا د امنیتي ځواکونو پر یو موټر باندې دا حمله سوې وه 3 کم کسان چې هغه پکې زخمیان سوي وو تېره شپه دا کم حالات چې دي هغه سم نه دي او یقینا کم کسان چې دي د پنجاب سره کم تعلق لرونکي دي د بلوچ وسلوالو په وینا باندې چې دا د خفیه یا د جاسوسي ادارو لپاره کار کوونکي دي هغه په نښه کوي خو بل لوري ته بیا کم د بلوچستان حکومت یا د پاکستان کم حکومت چې هغه دا تورونه ردوي چې دا عام پنجابیان دي هغه هلته مزدوران دي هلته ځي او دوی یې په نښه کوي نو دا کم تېره تېره کوم اونۍ چې ولو په هغې کې دوی دا عملیات وکړلو او شاوخوا تر 40 زیات په 2 ورځو کې دوی راوتلي وو او مختلفو کوم سړکان چې وو هغه یې بند کړي وو او د کوسټل مکران کوسټل هایوي چې یعنې له ګوادر څخه تر کراچي پورې کومه غټه لاره ده په دې باندې
کم وسلوال چې هغه ولاړ و هلته له بسونو څخه کسان کښته کړي ول او شاوخوا 15 کم کسان چې هغه یې وژلي وو او دوی دا تور پرې کړی چې دا د سکیورټي کم کسان دي یا د امنیتي کم کسان دي خو حکومت چې دی هغه بیا ویلو چې دا عام کسان او عام مزدوران او په چټي باندې خپل کورونو ته روان وو. بلوچستان حکومت دا اعلان کړی دی چې شاوخوا 4 کم غټ روډونه چې دي په هغوی کې له ماښام له 5 بجو څخه بیا ماښام د 6 بجو څخه د سهار تر 5 بجو پورې هلته کم تګ چې دی هغه دوی منع کړی دی. هلته کم بسان چې دی هغه نه سوی تللی دغه رقم په دې کې د نوشکي کم ایریا چې د هغه یاد کړل سوې ده د ګوادر کم ایریا چې د هغه یاد کړل سوې ده او که چیرې تاسو یاد وي څو 2 میاشتې مخکې د موسخیل په راړشم باندې یو واقع سوی وله شاوخوا تر 20 زیات کم کسان چې هغه پکې وژل سوي ول او بلوچ وسلوالو هماغه تورونه پورې کړي چې دا د وسلوالو یا د خفیه ادارو کسان دي دی بیا د عام مزدورانو په دې کې تر 20 کم کسان چې هغه وژل سوي وو. دا لاره هم اوس بنده ده یعنې لورلایي څخه کله پنجاب ته کومه لاره ده هغه اوس له لورلایي پس د ماښام تر 6 بجو سهار تر 5 بجو پورې هلته کم کوچو والا دي کم بسو والا دي کم موټران والا دي هغه نه سوی کولی چې په دې لارې باندې سفر وکړي یا مسافر چې دي هغه یوسي. اختر مینګل چې دي موږ تاسو ته په تېرو ویډیوګانو کې خبر درکړی وو چې کوم حالات بی واي سي یا بلوچ یکجهتي کمیټي مارنګ بلوچ چې کوم احتجاج وکړ هغه پس هغه بندي سوه کسان پکې ووژل سول نو د هغوی کم کسان چې ول د هغوی کم کارکنان چې هغه بندي سول په اختر مینګل چې هغه لانګ مارچ اعلان کړي هغه له وټ څخه د کوټ پر لور باندې ولو راتلی خو د کوټ ته کله ننوځي لکباس کوم سیمه چې ده د مستونګ او د کوټ تر مابین کوم سیمه د دې هلته ناستې تېره شپه هلته له دې لوري څخه د کوټ له لوري څخه کوم کسان ورتلو و لکباس ته د دوی استقبال ته حکومت یا پولیسو چې په هغوی باندې له هغوی سره کوم اوښکې بوژونکی کوم ګی چې د هغه یې ورباندې پاشلی و د دوی تر مابین شخړه رامنځته سوې وه او بي ان پي یا د بلوچ نیشنل پارټي په وینا بلوچستان نیشنل پارټي په وینا باندې د دوی تر 100 زیات کم کارکنان چې د هغه په دې شخړه کې حکومت پولیسو نیولي دي. نن یو بل کم ضروري یا اهم کم خبر سی ول هغه دا و چې شاوخوا یوه نیمه بجې ولسې هلته خبر رالی چې کله دوی دا هلته حکومت چې دی دا ټنل چې دی هغه پولیسو د دوی په وینا چې دا بند کړی دی د بي ان پي د کارکنانو په وینا نو دوی هلته ناست دي لاره چې د کراچي د کټ کم غټه لاره چې د هغه بنده ده نو د بي ان پي کم کسان چې و هغه هلته ناست دي اختر مینګل مشري کوي هلته یو بریدګر چې و ځانمرګی کم بریدګر چې و هغه هلته ننوتلی ولو او دوی شک ورباندې اخیستی ولو شک چې کله ورباندې اخیستی و پسې ورغلي وو هغوی ځینې منډه کړې وله او بیا وروسته چې یو څه تللي وو خو کله دوی ورسېدو هغوی ځان ته چاودنه ورکړې وه یا ځان یې پټاو کړی وو ځانمرګي کم بریدګر چې و د دوی په وینا باندې چې کوم د دې بریدګر یو بل کس و یا ملګری و هغه په تښتېدلو کې بریالی سوی او 2 وسلوال چې دي هغه هلته نیول سوي دي. بیا کوم ویډیوګانې چې دي هغه هم دا شو کوي چې هلته کوم وسلوال چې دي په ویډیو کې خو نه ښکاري چې دوی وسله په لاس کې ده خو کوم کسان چې دي هغه دوی نیولي دي د یو کس ویډیو پر انټرنیټ باندې دا وخت ګرځي هغه دا دعوه کوي چې دی د پولیسو یا د امنیتي ځواکونو کم غړی دی هلته د ډیوټي لګېدلې وله خو کم حکومت چې دی په دې هکله باندې کم تر اوسه پورې معلومات نه دي شیر کړي او دوی دا ویلي دي د بلوچستان کم وزیر اعلی چې دی سرفراز بکټي او دغه رقم د بلوچستان حکومت کم ویان دی شاهدرین هغه ویلي چې د دې به دوی پوره تحقیقات کوي او کم مذاکرات چې دي اختر مینګل سره هغه به دوی کوي. اختر مینګل یو شرط ورته ایښی دی چې کوم بلوچ کوم کارکنان چې دي یا د بلوچستانو کوم مظاهرین چې دي هغه کوم بندي کړل سوي دي هغه کوم رنګ بلوچ د دوی کسان هغه دوی خوشي کړي نو دوی به لاړ سي نو دوی دا اعلان هم کړی که چیرې خوشي نه کړل سي دوی به اختر هم په دغه سړکونو باندې تېروي د اختر لمانځونه به هم د هلته کوي.
حکومت پر دې کوم مارنګ بلوچ دی هغه فعلا د کوټې په هوده جیل کې بندي کړل شوی ده او هلته د کوم نور کسان چې دي هغه هلته بندیان دي. نو دا کوم حالات چې دي هغه یقینا که د بلوچستان وي که د خیبر پښتونخوا وي زیات په خرابېدو دي او په دې ماحول کې د دې سیمې اوسېدونکو لپاره کم خبرونه دي یا کم د تشویش وړ خبرونه دي هغه ښه نه دي را روان. روزه چې ولا هغه بالکل مطلب ختمه شوله. اوس کوم اختر چې دي داسې خبرونه هم شته چې د اختر بعد به غټه کوم بنیاد باندې چې دی هغه به اپریشن کي، پوځي اپریشن به کي، خو د دې اپریشن چې دی هغه کې مخالفت نه دی کړی. خو داسې کوم ګوندونه چې دي هغه که د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سي، که د اختر جان مینګل سي، که د پی ټي آی پاکستان تحریک انصاف کوم ګوندونه سي هغوی په دې لاسنیوی هم نه دی کړی یا د دې پوځي اپریشن ته یو ګرین سیګنل هم نه دی ورکړی او کله چې د اپریشن کومه فیصله سي کېدونکې ولا یا کوم بریفینګ سي ورکېدونکی و په هغوی کې هم دوی برخه نه ده اخیستې، هلته ورغلي هم نه دي. نو کم پوځي اپریشنونه که خیبر پښتونخوا کې کي که په بلوچستان کې کي د دې سیمې اوسېدونکو لپاره به ډېر د تشویش وړ خبره وي. دوی به خدای مکړه بې ځایه کي، د دوی کوم تجارت سي د هغه به له منځه ځي، د دوی کوم کورونه سي د هغه به ویجاړه کي. نو که چیرې د اپریشن کي که څه هم تر اوسه پورې کنفرم نه ده د اپریشن واقعي هم شته که نه شته، خو که چیرې کېږي دا به ډېر د دوی لپاره تشویش وړ خبره وي. له دې ما سوی د مهاجرینو کم خبر سي دي د ای سی سی کارت کم کسان سي دي د پاکستان حکومت سي دي هغه په وار وار هر ورځ دوی دا بیان ورکوي چې ای سی سی کم کارډونه سي دي هغه به له 11 مارچ پر هغوی پر ضد باندې به عملیات کیي. خو تېره ورځ بیا موږ تاسو ته کوم خبر سي ورکړی و له امیر مقام چې کوم د مهاجرینو کوم محکمه چې د مشر دی کوم وزارت چې د مشر دی هغوی دا بیان ورکړی و چې کوم مهاجرین چې دي هغوی ته به مطلب هغوی به تر ګریوان نه نیول کېږي، هغوی به په زور نه اخیستل کېږي. اوس داسې کوم خبرونه چې دي د پاکستان او د طالبانو تر مابینځ کوم خبرونه چې هغه تر یو حده پورې مثبت لوري ته روان دي او دغه رقم خلیلزاد چې کله راغلی و امریکایان چې کله طالبانو سره دوی کېناستلي وو په کابل کې هغوی هم دا اشاره ورکړې ده چې د ټي ټي پي په هکله باندې دوی یو پرېکړه وکړي او که چیرې د ټي ټي پي متعلق یو فیصله کېږي یا د هغوی په حملو کې یو کمی راځي نو پاکستان کوم حکومت چې دی هغه به هم د مهاجرینو په هکله باندې دوی کوم مهاجرین چې دی هغه یو رقم د پریشر په توګه کارول کېږي. نو کېدای شي په دې کې هم یو څه نرمي راشي، خو فعلا داسې ښکاري چې دوی په دې کې سیریسه دي او کوم د مهاجرینو کوم کیسه چې ده هغه دوی هره ورځ بیانوي او کوم کسان چې دي هغه دا وایي چې د 1 اپریل څخه به د دوی پر ضد باندې عملیات کېږي. 1 اپریل به په پاکستان کې د اختر اوله وي. نو که چیرې دا عملیات کېږي نو د دوی ډېر د افسوس خبره به وي که یو کس وي هغه د خپلو بچیانو سره 20 کاله 50 کاله یا 40 کاله په یو ملک یا په یو کور کې پاتې سوی وي او د اختر په ورځ باندې ورته ولاړ وي چې تاسو ووځئ او له دې ځای څخه هغه بارېږي، نو دا به ډېر غیر مناسبه وي، انسانیت لپاره به ډېر غیر مناسبه خبره وي. بیا مسلماني ده نو ورته ګورو به که کوم حکومت چې د هغه په دې هکله باندې څه وایي. خو فعلا کوم عملیات چې دي هغه کوم سړک چې دی هغه نه لیدل کېږي. که څه هم کوم پولیس چې دي هغوی یقینا ډېر د افسوس ځای دی چې دوی په هغه مسجدونو کې چې کوم په د 20 په شپه باندې د روزې کوم مبارکه شپه د لیلة القدر هم ورته ویل کېږي، په هغوی شپه کې به دوی مسجدونو ته تلو او هلته به اعلانونه کول چې تاسو بار سئ که نه وي ستاسو پر ضد باندې به عملیات کېږي. نو په هغه شپه باندې چې د عبادت ته ناست او دا رقم له سپیکرانو څخه دا رقم کوم اعلانات چې دوی تر غوږو پورې رسېږي نو د دوی په زړونو باندې به څه تېرېږي. خدای مه کړه که دا حالات دا رقم ځي نو همدغه کسان به وي چې سبا بیا د پاکستان پر ضد باندې استعمالېږي. که چیرې دا رقم د دوی ته ګریوانو ته لاس ولیدل کېږي
یا دوی تر ګریوانو نیول کېږي او داسې په مقدس د روزې په رقم میاشته کې دوی تنګول کېږي او بیا د اختر د خوشحالۍ یو موقع وي دوی له خپلو بچو سره د اختر پر زاري پر هغوی باندې اختر پسې زار کېږي نو دا به یقینا دا کم کسان چې دي د هغوی په ذهنونو کې به دا کم ترخه کم خاطره چې د هغه به پاتې او خدای مه کړه که بیا یو وخت کې د پاکستان پر ضد باندې دوی ته یو کوچنی موقع هم پیدا کېږي دوی به بیا تر هغه قدم نه اخلي او هغه به بیا ضرور استعمالوي نو پاکستان حکومت ته هم پکار دی چې په دې هکله باندې ښه غور خوص وکړي او دا کوم حالات چې دي هغه داسې په خپل لاس باندې و خرابېدو لوري ته بونځي هغه که د بلوچو کم حالات وي که د مهاجرینو کم کیسه وي که د TTP کم کیسه وي خو دا کم حالات چې دي دا به په راروان وخت کې څه به ته راوځي دا کم حالات چې دا به هم په دې موضوعاتو باندې موږ تر تاسو پورې خبر در رسوو که چیرې دا موضوعات تاسو خوښي یقینا دا ښه موضوعات نه دي خو دا موضوعات هغه موضوعات دي چې په رسنیو کې زیاتره نه ریپورټ کېږي نو که ریپورټ کېږي هم د دې بڼه چې د هغه ډېره اړول کېږي نو زموږ کم کوشش او هڅه دا وي چې پر صحیح او په صحیح معنا باندې تر تاسو پورې در ورسو نو که دا موضوعات تاسو خوښېږي نو زموږ کوم چینل چې دی هغه ضرور د سره سبسکرایب کړئ او زموږ ته کوم خپله رایه ده خپله کوم مشوره چې ده هغه ضرور راکوئ کوم سوال چې دی هغه ضرور کمنټ له لارې تر موږ پورې رارسوئ تر څو پورې موږ دا کوم خپله یو هڅه چې ده دا په نوره ښه توګه ستاسو کوم مشورې چې دي هغوی ته په کتو سره موږ دا خپل کوم نور کوم کوشش چې ده هغه نوره ښه توګه تر تاسو پورې در ورسوو ډېره مننه